د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د شپې او ورځې پوهنځي د نږدې 400 محصلینو فراغت غونډه. دلته محصلین د خپل فراغت له امله خوښي ښیي چې په روان بد اقتصادي وضعیت کې پر دې وتوانېدل چې د زده کړو پیل کړی بهیر بشپړ کړي، خو دوی په راتلونکي کې د کاري فرصتونو د نشتون او لا لوړو زده کړو په اړه اندېښنه لري او له حکومته په دغه برخو کې د لازمو اقداماتو د ترسروي غوښتنه کوي. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې 4 کاله مثلا سړی خواري کو دغه ثمره وګوري په دې ورځ باندې او د پونځي مشکلات واقعا ډیر دي. دولت نه غواړم چې پاینده کې موږ ته د ټولو محصلینو ته د لوړو زده کړو لپاره د ماسترۍ برنامې برابرې کړي، د تخصص برنامې برابرې کړي. مهم کار دی چې هغه کار پیدا وشي او هغه سړی په کار مصروفه شي، د بېلارۍ نه، د مهاجرت نه، د ډېرو ستونزو نه باید په امان شي. له دې پوهنځي څخه د بېلابېلو رشتو کیمیا، بیولوژي، تاریخ، پښتو، ریاضي، جغرافیه، روانشناسي او فزیک له څانګو 362 او د شپې له پوهنځي بیا 20 تنه فارغ شول. دغه محصلین همداراز له مسؤلینو غواړي چې نیمګړتیاوې دې پوره کړي، کوم چې د زده کړو پر مهال دوی ورسره مخامخ ول. د دغه پوهنځي مسؤلین بیا د زده کړو په برخه کې د نیمګړتیاوو د پوره کېدو او له پوهنتونه د پورته زده کړو لپاره د حکومت له لوري د لازمو زمینو د برابرولو ډاډ ورکوي. قرار د ښوونې او روزنې پوهنځي ته د 8.2 میلیارده افغانیو په ارزښت باندې لابراتوار ته مواد اخیستي. دا یې دې ښودنه کوي چې هم نظام هم مسؤلین ژمن دي ته دي چې موږ نور لږه حالت راوځو چې هلته تیوریکي زده کړې کوي، بیا دې موږ زده کړې نورې عملي شي. او دویمه برخه موږ هڅه کړې ده، کوشش هم ده انشاءالله په ډېر کم وخت کې به دا زیر هم تاسو ته درکړو چې موږ د ننګرهار ښوونې او روزنې ښوونځي کې څو د ماستري برنامې ایجاد کړو. په همدې حال کې د ریاست الوزرا مقام یو استازي چې په دغه فراغت غونډه کې ګډون کړی و، محصلینو ته یې ډاډ ورکړ چې حکومت به ورته په کور دننه د لا لوړو زده کړو او په دولتي او خصوصي سکتور کې کاري زمینې برابرې کړي. نوموړي همداراز وویل هغه کدرونه چې له هېواده وتلي، حکومت هڅه کوي چې بیرته یې هېواد ته راوغواړي. زموږ محصلین به یا خارج ته تلل، یا تکلیف او ستړیا او مسافریانې ګاللې. زمونږ محصلین په دې باندې کېناستل، مشران هغوی ویل چې باید موږ افغانستان کې داسې زمینه برابره کړو چې هیڅ شاګرد، هیڅ محصل خارج ته باید ضرورت پیدا نه کړي. کوم پوهان چې خارج ته تللی دي یا مخکې مشکلاتو د وجې نه یا د بلې وجې نه، هغو پسې موږ هڅې دا روانې کړي دي چې هغوی هم را دعوت. د یادونې وړ ده چې دغه محصلینو ترڅنګ سږکال په دغه ولایت کې د بېلابېلو دولتي او خصوصي نورو پوهنځیو هم محصلین فارغ شول چې په ټوله کې غوښتنه له حکومته د لا لوړو زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.